دفاع وزارة ستر الدين محترم مراتيار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د افغانستان د اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت د حمایې د لوا منظومین په نظام ترتیب او ستاسو د راتلو ویاړ لري. تشریفات کنډک رئیس ارکان جګړن عبدالحمید ناصري. السلام علیکم. ان شاء الله خدای ته امید دی چې تاسو به په شمول د موږ دغه امر په کامله معنا سره منو او آینده کې چې څه امر راځي موږ ته ان شاء الله دغه په دواړو سترګو باندې ټول ملګري کشران او مشران کدي اطاعت به کوو. ورونه به داسې به نه کوو چې خپل خواندې راکړو خو منو که خپل خواندې رانه کړو بیا نه منو. نو د موږ تاسې د کامیابۍ لویه ذریعه چې وه په د شل کلن جهاد کې دا د خدای فضل او نصرت و د اطاعت خبره وه. نو موږ تاسې که اوس اطاعت وکړو د نظام به انشاءالله په مخ ځي. که اطاعت ونه کوو بیا به این نظام خدای نخواسته ګډوډ کېږي. نو الله پاک نه به توفیق غواړو چې دغه کوم امر وزیر صاحب موږ سره لګلی دی اول زه بیا ټول ملګري د مشره تر کشره پورې ټول په کامله معنا اطاعت وکړو. داسې ونه وایو چې والله دا خو سړی پکې تنګېږي. دا صحیح خبره ده چې موږ تاسې په درشۍ کې وخت نه درکړی خو د نظام څه غواړي د نظام نظم ډسپلین غواړي دې سره به ځان برابرو. نو زه د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې یو جنرال یم، ته د ملي دفاع وزارت یو منصوب یې، ته د اردو یو سرتیری یې. زما او ستا خپل کار ده. ما او تیاره دغه ځای څخه شروع کوو. دا د مخفر پر ځای باندې د عسکري خولۍ د حرب الفجار تر هغه مخه د نامنظمو جنګونو چمونه نه کوو. منظمه اردو جوړوو، نظم ډیسپلین ساتو. دا محترم یونیفورم ده. دا د اردو ده. دا د اردو د نظام او د ډیسپلین نمایندګي کوي، ښکارندویي نه کوي ما او تا ته. او ما او تا د یو منظم قوت پر خوا باندې بیایي.